ډېر ښه ویل ډن زمونږ د افغانستان د کرکټ ټیم شاباسي درته وایم اتلانو قهرمانانو تاسې نن میچ نه دی بایللی حالانکې میچ د پاکستان وګټلو خو تاسې داسې لوبه وکړه چې یقین وکړئ لکه د اسټرالیا د ټیم په غونډه کې لکه د ساوث افریقې ټیم غونډه کې لکه د انګلینډ د ټیم غونډه کې یعنې د بهترین ټیم لوبه تاسې وکړه نن موږ هېڅ تاسې نه یو خفه او پاکستان لوبه وګټله ډېره ښه لوبه وشوه ټولو به دې خوند اخیستې ما واده کړی وه ښکته پښتنو سره مبارکي درته وایم د دې لوبې د ګټلو د کرکټ ټیم چې ستاسې لوبه وګټله زمونږ پښتانه سئ زمونږ وروڼه سئ خو زه یوه خبره کوم افغانانو وروڼو بدې ردې به نه وي داسې وخت به موږ تېر شوی دی داسې وخت چې زمونږ په دنیا کې نه بیرغ و نه په دنیا کې زمونږ د کرکټ ټیم و موږ به د انګلینډ کرکټ ټیم په کتو هغې میچونه به هم کاته د پاکستان میچونه به هم کاته د انډیا میچونه به هم کاته د نورو ټیمونو میچونه به هم کاته شکر الحمدلله د الله نه راضي وو چې خپل کرکټ لوبغاړي وینو په ګراونډ کې خپل درې رنګه ملي بیرغ وینو خپل افغانان وینو خوشحالېږو ورته چې یاره دا به وګټي دا به وګټي دا به وګټي هېڅ مشکل تاسې زمونږ اتلان هستئ تاسې زمونږ قهرمانان هستئ تاسې د دې وطن اصلي بچي هستئ ستاسې په وجه باندې موږ ته ډېره خوشحالي راځي یا زمونږ د کرکټ ټیم والا موږ نه یو خفه په ایشیا کپ کې تاسې داسې لوبه وکړه چې موږ ټول افغانان زمونږ خو موږ مسافر خو په جړا کې خپل وطن او په خندا کې خپل وطن موږ نه وطن کې هېڅ شی نشته بس دغه یو کرکټ لوبه ده چې تاسې ته زمونږ امید دی خدای هم راته ژوندي لره الله مباد لره موږ نه یو موږ بالکل نه یو خفه چې تاسې کې نه دا نن لوبه په پاکستان بیله ښه لوبه مو وکړه او خوند یې دا وکړو چې د رضوان یا د راشد خان یا د نورو لوبغاړو ترمنځ چې خپلو کې پښتو ویله په ګراونډ کې ډېره مزه یې وکړه ټوکې ټکالې وکړه حالانکې اخره کې هغه د اصف او د عمرزي ترمنځ د کلش راغی په کار نه وه خو بیا هم د کرکټ کې دا راځي او موږ بیا دا سیریز نالو زموږ د زړه سرونه هسته یې زموږ د کرکټ لوبغاړو ډېره خوشحالي موږ ته راکړه ځکه موږ مسافر یو موږ بله خوشحالي نه لرو صرف دا یوه خوشحالي ده چې هغه د کرکټ په ذریعه زموږ وروڼو ته موږ مسافرو ته خوشحالي راکوي الله مو همیشه ژوندي لره بل به وګټئ بل میچ به وګټئ ورلډ کپ را روان دی 2020 هغه به وګټئ زنده باد دې وي افغانان زنده باد دې وي لر و بر افغان زنده باد دې وي زموږ د کرکټ ټیم لوبغاړي زنده باد دې وي زموږ د افغانستان دغه درې رنګه ملي بیرغ چې زموږ په دغه زړه کې دی زنده باد اوسئ زموږ اتلانو هېڅ پروا مه کوئ میچ هم ګټلی دی دا پروا نه کوي خپل کوشش پورې وکړو